مونږ پښتانه یو، خپله ژبه راته ښه ښکارېږي، خپل قوم راته ښه ښکارېږي، د خپل قوم سره د خپلې ژبې سره مینه لرو، خو داسې ظالمان نه یو چې خپل ټټو د بل آس سره برابر کړو. تاسو د پښتو د ژبې نه د پښتو حروف وباسئ، عربي حروف ته وباسئ. پښتو ژبه نه ده. د پښتو ژبې نه عربي کلمات وباسئ، پښتو ژبه عربي ژبه کامله ژبه نه پاتې کېږي. دا چې د پښتو د ژبې نه مونږ اوس عربي الفاظ ته وباسو او انګریزي الفاظ پکې نه باسو، دا د پښتو ژبې ته خدمت نه دی او نه دا کوم تمدن دی او نه د خلکو ته کوم تصور وړاندې کېدل دي. موږ د ژبې مخالف نه یو، خو دا ژبه د پښتون قوم بې د اسلام نه ژوند نشي کړلی. د پښتون قوم بې د اسلام نه غیرت نه غواړي. د پښتون قوم که ژوندی دی هم په اسلام دی او که مړ دی هم په اسلام دی. د پښتون په دنیا کې په تاریخ کې هېڅ شی نه لري غیر له دې نه چې د اسلام دپاره یې غذاوې کړي دي. تاسو عموما خپل تاریخ ته وګورئ. ښه صنعت لرئ؟ نه لرئ. ښه تجارت لرئ؟ نه لرئ. ښه معیشت لرئ؟ نه لرئ. تر اوسه هم ډاګونو کې غوا نه مړېږي په نس باندې. د تاسو ټول فخر خو همدغه دی چې تاسو د انګریز سره په ناکي کې جنګونه کړي، شهیدان لرئ که نه. که د تاسو نه جهاد او غذا واخلو، تاسو یو ډاکو قوم یئ. که د تاسو نه اسلام او جهاد واخلو، در ځنې لرې کړو، تاسو یو ډاکو قوم او غریب قوم یئ، بدماش قوم یئ، بل هېڅ شی نه لرئ. هر هغه خلک چې د پښتنو نه اسلامي معاشرت، اسلامي تهذیب، اسلامي جهاد او اسلامي تصور اخلي، هغه په حقیقت کې د پښتون قوم سره دښمني کوي. مونږ پښتونواله غواړو خو د اسلام پر سیوره کې. مونږ پښتو ژبه غواړو چې خدمت ورته وشي خو د دین سره یو ځای. مونږ پښتون قوم لوړتیا غواړو خو د دیندارۍ او د عفت په مقابل کې. مونږ پښتون قوم داسې آباد نه غواړو لکه په کابل کې چې د ښځو عفت په امریکایانو خرڅ کړو او په مقابل کې هلته مونږ بنګلې پیدا کړو. دا پیشرفته تمدن نه دی. ما ته وخت نه ښکارېږي. څومره وخت نو جهاد فریضه ده. اعداد د جهاد فریضه ده. قتال ستاسو د پلارو کار دی. جهاد نوی شی نه دی چې زه تاسو ته یې وایم. جهاد ستاسو د پلارونو غچ دی. پرون ما ته یو چا شکایت کوله، ګیله یې راته کوله، پلاني سړي زما سپی وژلی دی، سپی یې راته ویشتلی دی. زړه یې و چې د سپي پور واخلي. هغه پلار دی چې انګریزانو وژلی دی، د پلار بدي د انګریزانو سره ولې نه پالي چې د سپي بدي پالي؟ که انګریز ته په هېڅ سترګه نه ګورې، خو د پلار د قاتل په سترګه خو ورته وګوره. دا حاجي محمد امین او دا ترنګزو شهیدان چې دلته پراته دي درته، د دې د قبرو او د زیارتونو خو درس واخله. دا دعوت خو تاسو ته یاسر نه دی راوړی، خو ستاسو د پلرونو میشن دی، ستاسو د باباګانو میراث دی چې زه اوس په دې لاره روان یم. خو خبر دا ده چې تاسو د خپل پلار غچ نه اخلئ، د خپل سپي غچ اخلئ. د اسلام قصاص نه اخلئ، د پټي په سر جنګونه کوئ، د ورخ او د ونې په سر جنګونه کوئ، په پټي جنګ کوئ، په پوله جنګ کوئ، په سپي باندې جنګ کوئ، په ښځه باندې جنګ کوئ، خو په قرآن باندې چې په ګولیو باندې سروای دی په هغې باندې جنګ نه کوئ. په پیغمبر باندې جنګ نه کوئ، بدي نه کوئ. په جومات باندې بدي نه کوئ. د حافظ قرآن انتقام نه اخلئ، د طالب العلم انتقام نه اخلئ، د مدرسې انتقام نه اخلئ. د دې معنا څه ده؟ د پښتنو په رواج کې د پښتنو عرف دا دی چې هر سړی د پلار کار پرېږدي، هغې ته ناخلفه وایي. هغه کمسل بې غیرته دی چې د پلار کار نه کوي. تاسو ووایئ ستاسو پلاران غازیان تېر شوي دي که نه دي تېر شوي؟ سوال. ستاسو پلرونو د انګریزانو سره غذا کړې که نه ده کړې؟ تاسو پلرونو د انګریزانو ټوپک د انګریزانو نه ټوپک اخیستي که نه دي اخیستي؟ تاسو د غازیانو اولاده یې که نه یې اولاده؟ تاسو د شهیدانو اولاده یې که نه یې اولاده؟ په دې ځای کې ستاسو سره انګریزان هم ښخ دي، ستاسو سره شهیدان هم ښخ دي. ولې تاسو دې ته ضرورت لرئ څوک تاسو د جهاد درس درکړه؟ خو تاسو خو د بابا پور چې مسلمان وژلی وي، تربره وژلی وي، د بابا پور مسۍ اخلي که نه؟ د انګریز په اندازه خوشی چې د خپل بابا پور واخلی. هر ورځ په اخبار کې دا خبر راغله چې د انګلستان د شاهزاده زوی
د ملکې نمسی افغانستان ته راغی طالبانو په خلاف جنگ ته راولېږله او بیرته چې ولاړله د انګلستان حکومت هغو ته غټ ایوارډ ورکړه مډال یې ورکړه ځکه چې دی قهرمان شو هیرو شو د بابا انتقام یې واخیستله د پښتنو نه چې بابا یې دلته پښتنو وژلی و دی راغی د بابا وینه یې وګټلې او ستاسو کوم زوی چې نن طالب شوی دی مور هم پرې ژاړي وایي زوی مې طالب شوی دی شهید بشي پلار هم وایي چې وایي زوی مې د ګټې ولوېدله ما ته د دوبۍ او د خلیج ګټې راوړلې هله خلیج ویزا ته ولاړ شه که نه ته دې نه خو غلې چې کولې او څه خو یې راته راوړل اوس خو زما نه شی خوري د دنیا پرستۍ جذبه غالبه ده د دین پرستۍ او د آخرت غم در ځینې ورک دی تاسو د ګرمۍ نه په تکلیف یې د دې ګرمۍ نه اوس په تکلیف یې تاسو ټول په دې نه پوهېږئ چې د محشر ورځ 50,000 کاله اوږده ده او د لمر د ګرمۍ لاندې به خلک د خولو کې غرق وي او حساب ته به 50,000 کاله انتظار وباسي په دې ایمان که څوک نه لري مسلمان نه دی او که په دې ایمان لرئ د هغې ګرمۍ دپاره څه انتظام کوئ د دنیا دپاره پکه ایسي بجلۍ ټول انتظام کوئ د هغې دپاره انتظام پکار دی که نه دی پکار موږ هسې نه یو چې پاګلان یو د دنیا په ګټه نه پوهېږو موږ که اوس د امریکایانو سره جنګ ونه کړو موږ جنګ ته مجبور یو خو زموږ هم داسې ګزاره ورسره کېږي لکه د سیاف او د رباني او د حضرت صاحب چې ورسره ګزاره کېږي دعوت هم راکوي وزارت هم راکوي پیسې هم راکوي د اوس د امریکایانو مطالبه مانه دا وه چې وزارت هم در کوو پارټۍ هم درته جوړوو پیسې دې په کار وي ډالر یې څومره چې درکوو یې صرف زموږ مخالفې خبرې مه کوه که زه دا شرط ورسره ومنم دې ته ضرورت نه لرم چې د ملک محب الله په حجره کې شپې تېرې کړم دلته ستا سره مهاجر او تاسو ته وایم چې هلئ جهاد ته کومک وکړه خو آخرت خرابېږي د دنیا د جوړولو چل موږ ته هم راځي زموږ یو څه خلک چې په پاکستان کې ډېر واوسېدل مشران هم هغوی هم ستاسو د سیاستمدارانو نه غلط درس واخیستله هغوی هم دا وایي چې ورکې که چې د مشرف وي مزدوران کېږي خو نه به د امریکا مزدوران شو ګټه خو به وي ډالر به هم پکې وي موږ ته وایي چې تاسو د مشرف مزدوران یئ موږ د امریکایانو مزدوران یو ډېر فرق هم نشته دی ما ورته وایي چې وګورم وران شه د هجرت دپاره دا شرط نه دی چې سړی د کفر نه حتمن اسلام ته ځي د کفر نه د کفر خاورې ته هم هجرت کېږي صحابهو د مکې نه نجاشي ته هجرت وکړه نجاشي هغه وخت مسلمان نه و نصراني وه موږ په مشرف نه خرڅ شوي یو نه مشرف ته هجرت کړی دلته مهاجر پراته وو د اول نه که دلته امریکا راځي که هر څه راځي خو موږ دلته مهاجر یو دا تصور غلط تصور دی چې د مشرف ته مزدورۍ نه د امریکې مزدوري ښه ده غلط تصور یې واخیسته ادي په کابل کې ډالر هم اخلي ګټه هم ده وی خو پاکستان د امریکې په لار روان دی چې موږ په پاکستان سره روانېږو تو نه برای راست ولې د امریکې سره خپل تعامل نه کوو او دا غلط تصور دې ځای د خلکو د سیاست نه واخیستل دې ځای سیاستمدارانو د علماو په جامه کې موږ ته وی چې د امریکې سره جنګ نشي کولی ځای ولاړ شي د کرزي سره سوله وکړي الله دې ورته معافي وکړه اوس چې را سره مخامخ کېږي د خجالت نه سترګې نشي راته نیولی موږ ورته وایو چې که د امریکې سره جنګ کېدای شي که نشي کېدلی ځان خو پرې وژلی شو موږ په دې نیت د امریکې سره جنګ نه کوو چې موږ به فتح وګټو په دې نیت جنګ کوو ورسره چې موږ ځان په امریکایانو باندې شهیدان کړو شهادت مطلب دی جهاد فریضه ده ورو اوس جهاد په تاسو باندې فرض عین دی دغې حالت ته نفیر وایي په قرآن کې نفیر دې ته وایي چې ټول خلک یو دم ووځي د جهاد په لار کې عجیبه دا ده چې مسلمانانو د قرآن نه دوه آیتونه ډېر ښه زده کړي دي او دواړه ډېر غلط استعمالوي یو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او بل وایي چې یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم او دواړه د جهاد په خلاف استعمالوي ما ته اوس ډېر ملان او ناصحان دوستان مې راځي نصیحت راته کوي راځي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ته د امریکې او د بوش خلاف خبرې کوي ځان تباهۍ ته اچوي الله په قرآن کې ویلي چې ځان هلاکت ته مه اچوئ نو ما ورته ویل چې آیات تکمیل که دا پوره یې ووایه قرآن وایي چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة د جهاد په لاره کې مال خرڅ کړه او ځان په ترک د انفاق فی سبیل الله باندې په تهلکه کې مه اچوئ آیت نازل شو په انصارو په حق کې انصارو د مدینې باغونه درلودل کله چې جهاد وکړه د خرما ونې یې وچې شولې نو نیت یې وکړه چې راځئ جهاد هم ډېر وکړه اوس به د څو موده په د خپلو باغونو خرماګانو کې تیر کړو چې د باغونه هم وچ نه شي نو الله دا آیات ورسره نازل کړه
چې وانفقوا فی سبیل الله، مال مصرفوئ د الله په لاس کې، باغونه د الله په لار کې خرچه کوئ. ولا تلقوا بایدیکم الی تهلکه، دغه نیت چې تاسو کړی چې اوس جهاد پرېږدئ، خپلو باغونو زمینداریو ته راځئ، دا تهلکه او هلاکت دی، نو دا کار مه کوئ. آیت راغلی په تحرید علی القتال کې راغلی دی، او استعمالوي په نهی عن الجهاد کې استعمالوي، تحریف کوي، د قرآن تحریف کوي. دا نیمچه ملان نه دي چې لږ لږ آیتونه زده وي او دغسې قصې آیات په غیر خپل محل کې استعمالوي. او بل آیت وایي یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، الله ویلي چې تاسو خپل احتیاط وکړئ. نو ما ورته وایي چې آیات تکمیل که که نه، ورپسې څه وایي الله پاک؟ یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړئ، تاسو احتیاط کوئ، یا ټول یا ډله ډله جهاد ته ووځئ، یا ټول په یو دم باندې جهاد ته ووځئ. دا ترجمه د آیات ده. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړئ، تاسو احتیاط وکړئ. فانفروا ثبات، ووځئ د جهاد په لاره کې ډله ډله، ثبتا ثبتا، او انفروا جمیعا، او ټول یو دم ووځئ، یو دم ووځئ، لښکر وکړئ، په هغه باندې حمله وکړئ. اوس د دې آیت نه دا معنا اخیستل کېږي جهاد مه کوه، که دا معنا اخیستل کېږي چې جهاد وکړه. تحریف کوي. ای خذوا حذرکم، خذ یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فی کیفیت خروجکم الی الجهاد فانفروا جمیعا او انفروا ثبتا جماعتا جماعتا. آیتونه په غیر د خپل مصداق استعمالوي. دا احتیاط دې ته نه وایي چې سړی جهاد ترک کا. مونږ د یو غټ فکري تحریف سره په اسلام کې مخامخ یو اوس فی الحال. امریکایانو، صلیبیانو سابق یوه ډله درلوده، هغو ته مستشرقین وې. دا مستشرقین ذکي ذکي ځوانان به یې انتخاب کړل په خپلو خلکو کې، بیا به یې غربي عربي ملکونو ته راولېږل، د ماشومتوب نه عربي زده کا، یونیورسۍ خلاصې کا، په عربي کې متخصصین شي په اسلامي علومو کې، بیا به په روب کې کېنول، هغو ته به یې چې اوس تاسو په اسلام کې شبهات نشر کوئ او اسلامي فکر تحریفوئ. دغې ډلې ته یې مستشرقین وې. مستشرقین یعنې هغه څوک چې شرقي علوم زده کوي. شرقي علومونه د دې مطلب اسلامي علوم. علما دغه ډلې ته متوجه شول او د دې خلکو په کتابونو په خلاف باندې نور کتابونه ولیکل، د دې شبهات یې واضح کړل. د مستشرقینو فکر په مسلمانانو کې رسوا شو. اوس علماو اروپایانو نوی سکیم زده کړی دی. هغو ویل چې ته 30 کاله 40 کاله یو اروپایی کافر ته عربي ورزده کوي، اسلام ورزده کوي، او بیا د اسلام په خلاف خبرې کوي. دا خو موثره لار نه ده. راځه اسانه لار پیدا که. په علماو کې په مسلمانانو کې ضعیف نفس خلک شته چې خپل علم او خپله مسلماني په پیسو خرڅوي، تیار اعتبار یې ګټلی دی، په مسند باندې ناست دي. هغه ته پیسې ورکړه، هغو ته ووایه، هغه به په خپلو مسلو کې دا خبرې درته کوي. د مستشرقینو کار اوس په علماو کې یو څه خلک علماو کوي. د مستشرقینو هغه شبهات دغه علما نشر کوي او وایي کله وایي چې جهاد خو فرض نه دی، ولې پیغمبر ویلي چې لا هجرت بعد الفتح، پس د مکې د فتح نه هجرت نشته. تاسو تاریخ د انګریزانو د جنګ وګورئ که نه، چې انګریزانو غلام محمد قیاداني په ابتدا کې د یو عالم په حیثیت د همدې دپاره وظیفه ورکړې وه چې وایي د انګریزانو په خلاف جهاد فرض نه دی، دا د ملک د آبادۍ دپاره راغلی دی. د احمد رضا بریلوي او د غلام محمد قادیاني دواړه فتوا دغه وه چې د انګریزانو په خلاف جهاد مه کوئ، او د دیوبند د علماو د فتوا په خلاف استعمال کړل. کله چې دیوبند علماو د انګریزانو په خلاف د جهاد فتوا ورکړله، دوی وویل چې دا جهاد صحیح نه دی، دا انګریزان د آبادۍ دپاره راغلي دي او د دې په خلاف جنګ نه دی جایز. کتابونو ته تاسو مراجعه وکړئ. عین خبر نن په افغانستان کې او په پاکستان کې علما کوي، وایي چې امریکا خو ملامته نه ده، هغه خو ملکونه آبادوي، افغانستان آبادوي، شړ افغانستان آباد کا، د دې په خلاف جهاد فرض نه دی. آبادي د کور او د ښځې د بدلې په بدل کې څوک دا مني چې د ښځې او د کور اختیار بل ته ورکړه او هغه په مقابل کې کور ورته آباد کړه؟ څوک دا مني؟ یو څوک شاته وایي و غریب سړي ته ته خو هېڅ نه لرې، نه کور آبادولی شي نه ښځه ساتلی شي، دا د ښځې د کور اختیار دې ما ته راکړه، د خرچې نه خلاص یې، زه د کور هم درته جوړوم او د کور خرچه دې هم زه کوم. په خپل کور کې که څوک دا فیصله منلی شي نو د ټول ملک په سطحه دې هم دا فیصله ومني. موږ ملک آبادۍ په اختیار ورکړو، ته اسلام تیر شو، نو
اوس شبهات دي که نه. ملک آبادوي د بېدینۍ په مقابل کې ملک آبادوي، د اسلام په مقابل کې ملک آبادوي. دا د انګریزانو سابقه سکیم وه. یا لکه دا شبهه چې علما ویله چې اوس خو جهاد نشته په افغانستان کې ځکه چې امیر نشته، جهاد دپاره خو امیر شرط دی او بیا د امیر د اجازې نه جهاد نه کېږي. دا شبهه ده که نه، دا انګریزانو راوستله. د دې شبهې په مقابل کې انګریزانو پیسې ورکړي خلکو ته چې دا شبهه نشر کا چې په افغانستان کې خو امیر نشته، د جهاد دپاره خو امیر شرط دی او بیا د امیره جهاد نه کېږي. عجیبه خبر دا ده چې امیر به بیا جهاد نه جوړېږي او جهاد به بیا امیره نه کېږي. بیا به ښه اسلامي نظام جوړ کړي. دا دور تسلسل چې شي امیر خو بیا جهاد نه پیدا کېږي او جهاد هم بیا امیره نه کېږي. د قیامت ورځې پورې بیا ته د جهاد دپاره دروازه کولاو که دغسې شبهې جوړوي. دا د مستشرقینو شبهې دي چې اسلام پې ختموي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دعوت شروع که مدینې ته راغی جهاد اعلان که، دی خو پادشاه نه و، دی خو د مجاهدینو امیر و. ده په فتوا باندې جهاد صحیح و، خو د هر مجاهد په فتوا باندې صحیح دی که او که وایي چې هغه پیغمبر و. د حضرت حسین رضی الله عنه قیام د یزید په مقابل کې د اهل سنت جماعت عقیده دا ده چې د حسین قیام په کربلا کې د یزید په مقابل کې قیام د حق په ضد ظلم دی. یزید ته لعن و طعن هم نه وایو، تکفیروي هم نه، خو په دې جنګ کې حضرت حسین او د کربلا شهیدان په حق وو او دا قیام د حق و. در حالی که چې امیر یزید و کنه، امیر موجود و، خلیفه یزید و، نو ته به دوی خبرې کوې. یا به دا وایې چې حضرت حسین باغي و ځکه بیا د خلیفه د امر نه جهاد کوله، او یا به دا وایې چې حسین په حق و. که په حسین په حق و نو بیا د امیر د امر نه د مجاهدینو د ډلې ته قماندانان د جهاد د ظلم او د کفر په خلاف کېدلی شي، او که دا نشي کېدلی بیا نو فیصله وکړه چې یزید باغي و. بله دا خبر صحیح ده. امارت کله ختم دی په افغانستان کې؟ خو امیرالمؤمنین خو استعفا نه ده ورکړې که نه. امیرالمؤمنین خو امریکانو ته نه دی تسلیم شوی، مړ هم نه دی، ژوندی دی، خو ټوله دنیا پرې راوکوچېدله. کابل یې ورته پرېښو، په مورچه کې کېناسته، پټ دی او لښکرې روانې دي، جنګ کوي او رقبه لري، ساحه لري، سلطه لري. نو دې امیر ته امیر نه وایې. څوک چې امریکایان هلته مقرروي لکه کرزی غوندې هغو ته امیر وایې، او دې امیر ته چې د تورې په زور باندې امیر دی دې ته امیر نه وایې. دغه امیر چې تا تر پرون امیرالمؤمنین بلله دا چا عزل کله؟ امریکایانو عزل کله. آیا د امریکایانو په فیصله باندې امیرالمؤمنین عزل کېدلی شي؟ نو چې نشي کېدلی د کرزي بیعت چې امریکایانو راوسته ملک یې ونیوله د هغې بیعت شرعي دی؟ نو چې نه دی زه به د کوم امیر تابع ومه؟ د چا امریت را باندې لازموي؟ د کرزي امریت را باندې لازموي که د بش امریت را باندې لازموي او که د مشرف چې د بش دپاره جنګ کې امریت را باندې لازموي؟ خامخا د دې فیصله دا ده چې زه به د امیرالمؤمنین ته بیعت لاندې وم. امیر ژوندی دی، امارت هم قایم دی، لشکر هم شته، خاوره لرو، رقبه لرو، لښکر لرو او جنګ دی. کله به زمونږ غلبه وي، کله به دوی غلبه وي، کله به دوی مخکې کېږي، کله به موږ مخکې کېږو، کله به دوی موږ د کابل راځغلی وي دې خوا ته به راځو، کله به دوی کابل نه ځغلي بلې خوا ته به راتښتي. تاسو په دې پاکستان کې ولیدل چې وخت مجاهد درته راغلي وو، مهاجر وو، بیا وروسته کمونستان درته راوتښتېدل، مهاجر شول. دا حالات خو تاسو ولیدل که نه؟ دا وروسته دا ډېره بعیده نه ده چې دا طالبان چې نن تاسو ورته بې وطنه وایئ، ترورستان وایي، دا طالبان به بیرته هلته بیا په تورخم درته ولاړ وي، په بورډرو به درته ولاړ وي، کابل به په لاس کې وي او کرزی او د هغې ملګري به دلته تاسو ته مهاجر وي، ستاسو په کوڅو کې به ګرځي. نو امیر موجود دی او دا جهاد شرعي جهاد دی، د دې صف موجود دی، د دې لښکر موجود دی، د دې فتوا موجوده ده، د امارت لغم شوی نه دی، دا د منځه تللی نه دی او امیر قایم الحال دی. ښودی نه شو ځکه شرشه ته یې وښیو لکه ما غوندې چالاني وم، خو داسې په زنځیرو په جیرونو باندې به دورې وهي که نه چې ځان ښکاره کړه که نه. تاسو را وښیئ یو ځای په دنیا کې چې دته د پناه ځای شته چې موږ خپل امیر ظاهر کړو، او که دته په دنیا کې د ظاهرېدو مقام نه وي بیا نو ولې دا خبرې کوئ چې امیر غایب دی، د غایب امیر بیعت څنګه دی؟ خو د شیعګانو نه خبرت واخله، د شیعګانو امیر د سرداب ته خو امیر وایي، خو دته هم د امیر سرداب په سترګه وګورئ، د امام غایب په سترګه خو ورته وګورئ چې راځي په آخره زمانه کې. خدای د امام غایب دا د شیعګانو امام غایب دا د مسلمانانو امام غایب، هغه هم پیغامونه لیږي خپل ولی الله ته او دا هم خپل قایم مقام ته پیغامونه را لیږي.
نو دا ټولې شبهې دي د اسلام په ضد باندې، د جهاد په ضد باندې چې قایموي. مونږ مظلوم یو، مونږ ملک وران شوی، شپېتو ملکونو را باندې تجاوز کړی. جهاد فرض عین دی، په تاسو باندې هم فرض عین دی، په موږ باندې هم فرض عین دی. که څوک یې په ځان فرض بولي خو پې فرض دی، که نه په ځان فرض وي خو نه پې فرضېږي که او چا چاته ویلي وي بیا اوداسه لمونځ نه کېږي، ما خو وکه وشو. نو څوک چې بیا اوداسه لمونځونه کوي د خو کېږي که نه. کنې ما چاته ووایي چې تاسو دا ترخم لاین دی دلته وخواته د ترخم نوخواته، د ترخم نوخواته لمونځ هم فرض دی، دې خواته هم فرض دی، هلته روژه فرض ده، دې خواته هم فرض ده، هلته حج فرض دی، دلته هم حج فرض دی، ټول احکام هلته فرض ده. دا یو جهاد څنګه د ترخم په بورډر باندې بدلېږي چې هلته فرض وي دلته نه فرضېږي؟ ګوره دا خو د فقیه او د مفتي علم ته ضرورت نه لري. تاسو په خپله پوښتنه وکړه چې دا د ترخم د دروازې نه وخواته شو جهاد فرض دی، او د ترخم د دروازې نه چې دې خواته شو بیا فرض نه دی، او لمونځ هلته هم فرض دی او دلته هم فرض دی. خو داسې امیر په کار دی لکه ابوبکر چې قسم په خدای چې څوک چې د صلات او د زکات په منځ کې فرق کوي توره به په خلاف استعمالوم. داسې امیر ضرورت چې اوس ووایي چې قسم په خدای چې څوک چې د لمانځه او د جهاد په منځ کې فرق کوي توره به په سر باندې ورکېږدم. داسې څوک شته نه که نه چې د جهاد ته تروریزم ویل کېږي. تاسو ته بل څه وایم، جهاد کې تروریزم نشته، مولان هم دا خبره وکړي چې تروریزم نشته پکې. کعب ابن اشرف په مدینه کې اوسېدلی د یهودانو مشر و. رسول صلی الله علیه وسلم صحابهو ته په جومات کې وویل چې د کعب سر به څوک ماته راوړي؟ یو صحابي ورته ویل زه درته راوړم یا رسول الله. ورغی شپې ماښام یې دروازه ور وټکوله. ښځه یې ورته ویل چې څوک دی؟ چې فلانی دی غواړي. ښځه یې ورته ویل چې سړی مه وروځه د ما په پوزو باندې د وینو بوی راځي. وایي نه دا زما ډېر ملګری دی، دا خو اعتباري سړی دی. خبر نه و چې ته پیغمبر وظیفه ورکړې ده. چې ور ووتله غاړه یې چې ورکړله وایي څه ښه عطر دی، ویلي ته دې د سر را نږدې کړه چې بوی کړمه. شاړه یې ورته واخیسته د شانه یې حلال کړله، سر یې ونیوه په تخر کې راوړ جومات یې پیغمبر ته راوړ. دا د کعب ابن اشرف سر. که دا تروریزم وي خو دا خو پیغمبر کړی دی، په مسجد نبوي کې شوی دی، په مدینه کې شوی دی، صحابي دا کار کړی دی. او که دا تروریزم نه وي نو ته دې نه سخت تروریزم راوښیه چې کوم دی، بل تروریزم کوم دی. ابي رافع ته د یهودانو مشر ته په خیبر کې صحابي ورغی، په دروازه ور په دیوال ور ووښته او په خنجر یې وویله. چې ویې ویله ووتله ته شک ورغی چې اوس به بیا دا مړ وي که به مړ نه وي، چې امتحان وکړه ژوندی دی که مړ دی. غږ یې خپل د ښځې غږ کړه، ورته ویې ویل چې ویې ویلې که چې دښمنانو وي چې خوږې کړم زخمي کړم. بیا پرې راتاو شو، بیا یې وویله چې ته نه یې ختم شوی. ښه چې ختم کړه دیوالونه یې خیز واچوله، پښه یې ماته شوله. پیغمبر ته راغی، پښه یې دم کړله، ډوکی یې د پیغمبر په لاړو باندې جوړ شو. و چاته په کور وراوښتل، په خپل کور کې هغه په خنجر سروه سروي کول او بیرته پیغمبر ته راپور راوړل. دا جهاد دی که تروریزم؟ که د دې ته تروریزم ووایې خو د ایمان نه خلاص شوې، او که دې ته د جهاد ووایې نو بیا زموږ بل تروریزم کوم دی؟ تاسې راوښیئ چې غیر له دې نه زموږ کوم تروریزم دی چې موږ کړی دی؟ الله پاک په قرآن کې وایي چې فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم فانهم لا ایمانهم لعلهم ينتهون. د کافرانو مشرانو سرداران مړه کوي چې دا هېڅ عهد و ذمه نه لري. د کافرانو سردارانو مشران مړه کوي. د دې آیت نه معنا دا ده چې بوش مردار کوي، پوتین مردار کوي، د یهودانو مشر مردار کوي، د هندوانو مشر مردار کوي. خو دا داسې معنا ده. کافرانو څوک دي که نه؟ ائمة الكفر مړه کوي. فقاتلوا جاهدون نه دی راغلی، دلته تأویل ته هم ځای نشته پکې. فقاتلوا ائمة الكفر، د کفر سرداران مړه کوي. لعلهم ينتهون فإنهم لا ایمان لهم. دوی په وعدو، په پروتوکولو، په معاهداتو باور مه کوئ چې هېڅ عهد و باور پروتوکول نه لري، تر څو چې د دې کفر او د ظلم نه دوی توبه وباسي، خلاص شي. زه اوس تاسو نه پوښتنه کوم، دا حکم محکم دی که متشابه؟ که دا آیت محکم وي، متشابه نه وي، تأویل نشي پکې کېدی، منسوخ نه وي، په خپل حال پاتې وي، نو اوس د کفر سرداران چې په اوس عصر کې موجود دي، قرآن موږ ته امر کړی چې دا مړه کړو که مړه نه کړو؟ کړی دی راته. خو چې کړی دی دا د کفر سرداران د جنګ میدان ته راځي چې موږ د جنګ په میدان کې مړه کړو؟ نه راځي. خو د ده قصر ته به ورځو، په قصر کې به وژنو. غیر له دې نه چې یا کوم راکټ ور ولېږو په قصر یې پې وولو، او یا کوم فدایي پټ ور ننوځي په قصر کې فدایي پې وکړو. غیر له هغو نه د وژلو لار تاسو راوښئ څه رقم یې مړه کړو. وقتی چې د کفر د سردارانو وژل مأمور بهي وي، طریقه یې هم مأمور بهي ده. متوجه شئ خبرې ته.
د کفر د سردارانو وژل چې مأمور بهي وي هغه طریقه چې دی پې وژل کېږي هغه هم مأمور بهي ده. ما لا یتم الواجب الا به فهو الواجب. یو واجب کار حکم چې بې د کومې طریقې نه عملي کېږي هغه طریقه هم واجب ده، په طریقه به وژنې. مونږ به اوس ټول هغه طریقې پیدا کوو چې د کفر سرداران څه رقم په خپلو قصرو کې مردار کو او انتقام ترې واخلو. د عراق د جیل نه یو مسلمانې ښځې په انټرنیټ کې راته پیغام راولېږه. زما د جیل نه مخکې دا قصه وه، عکسونه یې م راولېږل چې امریکایانو ورسره دستجمي زنا او لواطت کوله. دستجمي زنا او لواطت عکسونه یې م راولېږل په انټرنیټ کې. او بیا یې وایي چې مسلمانانو د ما سره د ورځې 9 نفر امریکایان زنا کوي او زه اوس حامله د زنا نه حامله یم. آیا تاسو ما ګټئ؟ آیا په ټول امت کې معتصم شته دی چې زما چیغې ته لبیک ووایي؟ مونږ یې ورغوښتل چې د عکسونه نشر کړو، خو ډېر بې حیا وو. مونږ جرأت نه درلودله چې د عکسونه نشر کړو خلکو ته. شرمېدلو، د کتلو نه یې شرمېدلو، د دې جرأت هم نه درلودله چې هغه نشر کړو. هغه ښځه بیا د عراق مجاهدینو فدایي عملیات وکړل او د دې ښځې یې وتښتولې. د هغو ښځو په بدله کې بیا هغه ښځه د جیل نه د عراق د مجاهدینو په بدله کې ازاده شوه او ورور یې فدایي وکړه، ورور یې شهید شو، خو خپله خور یې ازاده کړه. نن هر ورځ زه کوټې ته تللی وم، دغه میاشت پوره نه ده چې امریکایانو په هلمند باندې اپریشن وکړه. 700 طالبان شهیدان شول په دې جنګ کې. 700 طالبان حافظان د قرآن، طلبه د علم په هلمند کې. 200 طالبان د مدرسو ژوندي د حفظ په حال کې ژوندي په خاورو لاندې شول. ټول مقبره ده د اوس 200 طالبان چې مدرسه په حفظ کې ټول ته خاورو لاندې شول، ژوندي ته خاورو لاندې شول. قاري عبدالله یو مجاهد طالب و، حافظ د قرآن و. هغې جنګ وکړه، فکر یې وکړه چې امریکایان ولاړل، بېرته خپل کور ته راغی. امریکایان راغل، په کور کې محاصره کړه، په سپیو باندې شهید کړه. 10 سپي ور وشړل او د کور د مور او د پلار په مخ کې سپیو غوښې وخوړلې او د چیغې ویلې چې او پلاره سپی وخوړم، او پلاره سپی وخوړم. امریکایان د ټوپکو سره ورته ولاړ. د حافظانو غوښې د امریکایانو د سپیو په خولو باندې خوړل کېږي او مسلمان دی د پېښور په ټاون کې پېښوري کبابونه خوري او هېڅ مسؤلیت نه لري. د امریکې نجونې راغللې، د امریکې نجونې اوس د ستاسو په سرحدو کې دلته پرتې دي، د ناز و د نعمت نجونې پیغلې د امریکې غوندې د ښایسته خوشحاله ژوند نه راځي د کونړ په سرحدو کې د پاکستان د ملیشیو د فوج سره جنګېږي. او معلم صاحب علي رحمان زموږ قمندان د جهاد د دلته په کور کې ناست وي، د ښځې سره د شودو چای خوري. که نور نه وي د کافر د لورانو سره خو سیالي وکړئ، که نور نه وي د کافر د لورانو سره د پیغلو سره خو سیالي وکړئ. ای مسلمانانو، غیرتونه ویده شوي دي، احساس مړ شوی دی. الهي په کوم زړونو کې چې د اسلام درد نشته، ته د اسلام درد پیدا کړې، لاس پورته کړئ. الهي په کوم زړونو کې چې د اسلام درد نشته، ته د اسلام درد پیدا کړې. کوم زړونه چې د اسلام په غم باندې غمجن نه دي، خدایه په دې دین غم باندې غمجن کړې. الهي په کوم زړونو کې چې جذبه او احساس مړ دی، خدایه جذبه او احساس پیدا کړې. الهي د پښتنو ویده غیرتونه راویښ کړې، الهي د پښتنو ویده غیرتونه راویښ کړې، الهي د پښتنو د غازیانو کاروانونه را ژوندي کړې پروردګاره. الهي ملایکې د غږ نه کوي چې ورته غږ وکړه، او شهیدان د قبرونه غږ نه راځي چې ورته غږ وکړه، چې د مسلمانانو کې جذبه را ژوندی شي، احساس را ژوندی شي. د پیغمبر کاریکاتور نشر شو او موږ پې غیرت نه کوو.